افغان ځواکونو ایراني او پاکستاني طالبانو باندې سخت بریدونه کړي دي. افغان ځواکونو تازه چیرته عملیات کړي، طالبانو ته یې څومره تلفات اړولي، جزئیات یې په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. افغان ګډو ځواکونو د نیمروز ولایت خاشرود ولسوالۍ کې 60 تنه ایراني طالبان وژلي. یوه سراچه ډوله موټر چې 6 موټرسایکل او 15 کړۍ ماینونه یې هم له منځه وړي دي. بلخوا افغان ځواکونو تېره ورځ د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې پاکستاني ترهګر افسرخان وژلی چې نن یې جنازه په کوټه کې اخیستل شوې ده. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د لغمان د لنګار ولسوالۍ په پلچنار او الیشنګ ولسوالۍ په کوهنه پل سیمه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي چې 7 تنه یې وژلي او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. په بل راپور کې بیا راځي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم د طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کړي چې 3 تنه یې وژلي او 7 تنه نور یې ټپیان کړي. دغه راز افغان ځواکونو په یادو هوایي بریدونو کې د طالبانو 2 پټنځایونه هم له منځه وړي دي. بلخو افغان هوایي ځواکونو د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر پټنځای هوایي برید کړی دی چې په ترڅ کې 15 طالبان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. له 215 میوند قلي اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت